دې کہانی شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته وایم که تاسو د کہانی پارت 1 نوي کترې نو ټول نه مخکې تاسو لاړ شئ هغه وګورئ دا غي لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې ملو شي. اتنه پس یو غټ سوداګر منجا بایلا یو بل غټ اډر ورکي په دې کې مایکل چې څومره هم نقلي نوټونه گیر کړو هغه پس ناصر قیصر د خپل دفتر وباسي او خپل جسري خپل مرګي لپاره هم یو ډېر ګران موبایل واخلي. اتنه پس منجا بای سنیو فیروز ځان سره روان کی او د ګجرات راغلي یو غټ امینه سره ملو کی هغه دوه تقریبا د 10 کروڑ نقلي نوټونه اډر ورکي او هم به زما دا صرف او صرف په 2 هفتو کې پکار دي. چې کله دا خبر خپل ترته وکي نو غته دوه ته یو ځل بیا په خبر شو تاسو خو ماته ویلو چې دا زموږ اخرنی ځل دی او یو بل اډرم واغسته د سر چونکی په دې وخت کې لقون ته کوم اصلي کاغذ نو موجود دی د وجه فیروز یو بیکوره کس راگیر کی او دغه پنوم باندې یو جالي کمپنی کولو کی هغه بیا دغه په ذریعہ سره لیسنس هم را واخلي او بیا ذکر دي دا شناختی کارت استعمال کینو باغی باندې دوی اصلي کاغذ هم حاصل کی په دې کې د میگا ترانسفر د مایکل دفتر ته وشي چې په اول ځل باندې مایکل سره ملو شو دا ورته خپل سافټویر وخای ویزا دی سافټویر په ذریعہ سره هر یو نقلي نوٹ ګیرولې شمه پر سر مایکل هغه د مغسر په خپل ټیم کې شامل کی او دنه پس میگا په خپل باندې پاغزه کې کار را شروع کی چې په کوم ټل کې هغه نقلي نوټونه گیر کړو توس دا غزه اجازه غستل شروع کی خو مایکل په دې خبره باندې ودرې ما ته پته را چې دا ټول پټوله کارنامه صرف او صرف د منصور ده دا په دې وخت کې دا خبره اونې منیو پټ په پټه دغه مهر استعمال کی او تانه ته یوسیو او بیا پولیس ورځان سره روان کو زی په چیکینګ را شروع کی به یو نه پس بل د اخبارونو والے کمپنی مسلسل چیک کوي هغوی ته سهم ملو نشي بغیر کې صرف او صرف اوس یو ایجنسی پاتې شو هغه صرف او صرف د سنی دی وی په کوم کې چې هغوی په دې وخت کې لګي وو نقلي نوټونه جوړول هغوی چې کړه د بار د پولیس د کاډو بازونه ووري نو په دې سره هغوی سخت یریږي د دې تر په منډه باندې سنی ته دا خبرو کې پولیس بار راغلي دي سنی ورته وایي که هر څه شي د ماشين بر سره هم نه بندوي ولې چې موږ له سبا د ډیلیوري بکول پکاري زر تر زر خپل لیټونه بند کړي د پار چې بار داسې ولګيږي چې دا کارخانه په دې وخت کې بند ده هغه پولیس والا د دې گاونډي نمبر واخلي او د تر ریپیرینګ ور ملو کی سنی او درې بیرینګ موچ ته وا چې داسې ورته لګيږي چې هغه درې هغه بیا هم رنګ اوچت کی پولیس والا ورته وایي وزر ته زر بار تروزو مونږ ته دا تاسو د ایجنسی کولو کا سنی بیا د شا دروازې په ذریعہ سره خپل تر د کپنې نه بار کی او دا خبره ورته کی خامخا دا کوشش وکړه چې هغه چیرې هم د ایجنسی کولو نه کړلی شي د دې تر چې کړه پولیس والا خو له ورسیږي دا خبره ورته کی د مالک د اجازه بغیر چیرې هم د ایجنسی نشم کولا وخلي په دې کې د میګا غوګوله دنه دا اړه د ماشين نه چیرې دل आवाज راشي پولیس والا د مقصد د په سختۍ سره د حکم ورکوي زر تر زر دازه مونږ ته کولو کا چې به سره مجبورن دی هم دغه شان وکي خو په دې وخت کې سنی او فیروز هغه ټوپټو نوټونه پټ کړو هي په دې وخت کې په خپل هم به دغه ځای کې پټ شوی او دا ته نه هیر شو چې دغه ځای دزبن لا اوس هم د کچې نه ډکته پولیس والو میګا چې په ځای کې کله چیکینګ را شروع کی سنی په دې وخت کې پټ پټه چې دزبن د پټولو ته پار وړاندې شي او خپل ځان د حفاظت لپاره به اوس په هم را واخلي په دې وخت کې هغه تر مایکل ډنګ راشي کوم چې په دې وخت کې پسخ غوسه کیو ورته وایي بي سي پی ما ترنګ کړو ستایو ملازم بغیر د ورنټ چاپه وخلی دا هدا ما سره دیلا دفتر ته واپسې حکم ورکی او هغه د دې نه پس ها پولیس والته هم رنګ وکي چې سره به جګه دوانه دا غځای نه لاړ شي پسر سنی او فیروز بل خونته کې ځای کې بچي د دې واقع نه پس دوی داسې لګيږي چې موږ دا کار په بل ځای کې شروع کول پکار دي د تر دې دا خبرو کې ما ته داس لګيږي چې د خدای د اړه موږ ته اشاره د موږ دا کار پر خودل پکار دي او سنی ورته وایي د اشاره موږ له ذکر راکړه چې په سې لار باندې روان یو پس ما باندې ما کله چې کله میګا سره ملو شي دا خبره ورته کی وی چونګی تا زما د اجازه بغیر زما مخ استعمال کړی دي زه تا د نوکرې نو باسما خدا ورته داسې مينتیو کی د سره وای چې هغه مجبورن یو ځل بیا په خپل ټیم کې واخلي بل خو سن یو فیروز ټوپټول پیسې ځان سری کی او د ګجرات په اړه باندې روان شي بل لري کې د چیک پوسټ والا ودري چې بازګ د پولیس والته صرف او صرف کاپیانه ملو شي هغه چې پکې بیا نور هم دقیق را شروع کینو په دې وخت کې سنی د قسط د شراب یو بوتل لته ورکی چې بل سره پولیس راسو لګي چې په دې کې خو شراب دي ورته وایي یوس په موږ خپل غټ افسر را بستل پکاري حسین په دې وخت کې خپل چلکتوب نه فائدہ واخلو دا خبره ورته کی ویلې کوم د کې پیسې واخلو د معاملې ختمه کا د مشر دراوستو پکې څه ضرورت دی چې په طریقې سره دی خپ آرام سره ګجرات ته رسیږي او پوره د 10 کروڑ ډیلیوري په اول ځل باندې دی مکمل کی د خوشحال د منابخونو د پرده غوانه سیده په سره کلب ته لاړ شو په غځای کې خپل ها ګډاګانیو کی چې کله واپس خپل کور ته راشي نو په دغه ځای کې ګوري چې زمونږ نکاح د مخ کې نه ټوپټول نخلي نوټونه را لګیر کړي دي په دې وخت د دې د پرغه سکی وي چې دغه دوانه د خپل کور بارتو باسي په دې خبره باندې ولکه څنګه چې سټاپ لار غلو هم دغه شان زه هم غل روخه ته ماته مخ کې نه دا پته وا سني خپل نکته ډیر سویل غختل پونجنګ هغه په دې وخت سخت ملامت او د وجهه ودريږي په دې افغان کې خپل مرګ سره دا غځای نه لاړ شي چې بیا یو څو میاشتې پس هګل وتمي وزیر هماغه سافټویر لانچ کی کوم چې میګا جوړ کړو د پاره چې عام خلک د نقلي نوټونو بچ کړلی شي په دې وخت کې سني او دغه ملګری په دې وخت کې خپل د خبرونو والا کار یو ځل بیا شروع کړو چې په ځای کې دوی تر دې خبرو کې په هفته کې خامخا د درې ځل راځه او د نکاح د معافي غواړه خامخا یو ورځ به د معاف کی حسین ورته صرف دومره خبرو کې ما چې څومره هم زړه خپل نکاح خفه کړی دی په دې باندې زه خفه ضرور یم خو دې سره رقم کار چې مې کړی دی په دې
دې باندې لکه ته کوم شرمنده نیمه ما سره دینه علاوه یو لاره هم نشته. نو څو ورځې پس دې چې کړه د خپل نیکه د معافۍ د غوښتو دپاره یو ځل بیا خپل جنسیت ته لاړ شي نو په هغه ځای کې ورته نیکه سره هم میلو نشي. فیروز سره دغه ټول سخت ویریږي چې اوس د خپل نیکه د راپیدا کولو دپاره سني او فیروز تانې ته لاړ شي دې دپاره چې موږ راپورټ ایلیکو خو په هغه ځای کې دوی نه دغه راپورټ څوک هم وانخلي. فیروز سره دوی تر دې د پورې په غوسه کې راشي چې سیچو پسې کمرې ته ورشي هغه سره بدتمیزي را شروع کړي د سره وایي چې هغوی په حوالات کې بند کړي. چې کله یوه شپه په هغه ځای کې تېره کړي نو په سبا باندې د دوی تر هغه هلته کې راشو دغه دواړه په ضمانت باندې رابار کړي. دلته چې کله بیا خپل نیکه میلو شي نو ډاکټر نه دوی دا پته ولګېږي چې دته اوس د دماغو داسې بیماري لګېدلې ده چې دنه بار بار خبرې ایریږي. سین چې کله دا ځل د خپل نیکه سره میلو شي دا پته ورته ولګېږي چې خو زه معاف کړې ما. ډاکټر دوی ته وایي د دماغ د ټیکولو دپاره موږ له به اپریشن کول پکار او داسې اپریشن چې څوک کوي د ډاکټر نمبر هم را پیدا کول ډېر ګران کار دی. په دې وخت کې مایکل ته یوه ډېره غټه خوشخبري میلو شي. میګا چې کوم سافټویر جوړ کړو هغې خپل کار په ډېر کامیابۍ سره شروع کړی و. په ټول ملک کې لوټونه ګیرول شروع کړي چې دا دفتر کسان اوس د هغې دپاره لاسونه پړقول شروع کړي. چې کله په یو کلب کې د پارټۍ د کولو واړي نو په دې وخت کې د مایکل نظر په یوې ښځې باندې پروزي هغه د مغز سرې هغه د خاوند خواله ورشي او خاوند ولې په دې خبره باندې خبردار کړي په دې ښځې نه ځان ساته دې ما له هم زندګي تباه کړې ده هسې نه چې تا له هم تباه کړي. بیسیکل دې په باره کې میګا د ده ملګري د شیکر نه تپوس وکړي نو هغه ورته ووایي وایي دا داسې صحافۍ ده د سره وایي چې د مایکل د خپلې ښځې سره طلاق شوي دی. دې په یو وخت کې تر دې حده پورې ایماندار افسر و چې قاتلانو نه به یې ډزې پورته کولې. خو یوه ورځ ده چې کله یو غټ سړي ته نقصان ورسو نو هغه په درې دروغجنې صحافۍ د وجې داسې رپورټونه وچلول د سره وجې چې د ټول عزت ته به برباد شو. په کې دې ملګري تر دې حده پورې بدنام شو چې هغه د ځان نه ډز پورته کړ او دې پکې تر دې حده پورې غمځپلی شو چې دې اوس هره شپه په شرابو باندې خپل ځان له خوب رابلي. اوس د ښځه هم د ده نه بېله اوسېږي او دې سرې د ده زوی هم د ځان سرې بوتلی دی. په سبا باندې سني چې کله د خپل نیکه خوا لاړ شي نو خپل ځان ته یې رانږدې کړو معافي ته نه وغواړي. خو نیکه ورته بار بار دا خبره کوي وي ته خو ما د مخکې نه معاف کړې. په دې کې په ټول ملک کې اوس دوی نه پس بل نقلي نوټونه مسلسل ګیرېږي او په هر ځای کې دا خبره خورېږي چې دا ټول په ټول نقلي نوټونه صرف او صرف د منصور دي. منصور چې کله بیا په خپلو کسانو باندې هغه نوټونه چکي نو ورته را پته ولګېږي چې دا ټول په ټوله کار موږ له همدغې مشین خراب کړی دی. دې سره اوس تر دې د پورې ډېر نوټونه پراته کوم چې اوس باقي خرابېدل. د دې مسئلې د حل کولو دپاره د منصور یو خاص کس د کوم نوم چې چیتو کاکا وي هغه منصور ته د سنې جوړ کړل شوي د 500 لوټو ښایي. هغه چې کله هغه لوټ په مشین کې ورکړي نو هغه مشین یې په ځان باندې را تیر کړي د کوم چې تا مطلب و چې یا د سره هم دغه مشین نشي ګیرولي. چې کله دغه معلومات روباسي نو په دغه شپه باندې منصور کسان فیروز او سني د مغز سرې راغوا کړي. منصور چې کله سني سره د منودو دپاره په خپله باندې راشي نو دا تپوس ترې نه وکړي دا نوټ واقعي تا جوړ کړی دی او که نه دی چې سني ورته سر وخوځوي. منصور هغه ته بیا خپل نوټ وښایي په دې خبره باندې په دې کې داسې څه کمې دی کوم چې ستا په نوټ کې نشته چې دې په جواب کې سني ورته ووایي په دې نوټ ته زما غونته کې د پینټر ضرورت دی او تا سره داسې پینټران نشته. دې چې کله د منصور جوړ کړل شوی نوټ مشین کې ور واچوي نو هغې را واپس کړي چې سني ورته بیا ووایي په دې باندې له غونته کې د محنت ضرورت دی. بیا منصور دې په خپله باندې ځان سره بار کړي او ښه جامې ورته واچوي له دې نه پس ته به صرف او صرف زما دپاره کار کوې بیا موږ دواړه په شریکه باندې په دې دنیا باندې راج کوو. سني ورته په صفا الفاظو کې انکار کوي دا کار ما کله پرېښودلی دی. خو منصور ورته دا دمکې ورکړي چې کوم کس چې ما سره کار نه کوي دې دا مطلب دی چې هغه زما خلاف دی او کوم کس چې ما خلاف دی هغه چېرې هم په دې دنیا باندې ژوندی نه پرېږدمه. د دې خبرې نه پس دا کسان دې ښه په صحیح طریقې سره د خپل کور مخې ته کوز کړي چې په لار کې فیروز ته یې تپوس وکړي خو یې بدماشانو سره د خو څه ډیل ونه کړه که نه چې سني ورته ووایي هغوی په ما باندې تر دې حده پورې دباو جوړ کړو چې ما ورته انکار ونه کړلی شو. خو غم مه کوه زه به ځان مړ کوم. فیروز ورته ووایي دا څه کوې قمقله دا خو یې له تا له خدای داسې مقدر کړې ده چې ته په دنیا باندې خپل ځان منلی شو دا خپل فن ورته ورښودی شي. دوی ته دا پته به چې منصور اوس په یو قیمت باندې هم زما پرېښودو لپاره تیار نه دی ویل چې دغه کاروبار اوس په ما باندې چلیږي. په دې کهانۍ کې مخکې څه کېږي دې جواب به موږ ته د فلم په پارت 3 کې میلاویږي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. میلاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.